Hello everyone, welcome back to Hope English Academy. Hope to be healthy, wealthy, all of you, and hope you are having a great time. Guys, in this class, I'm going to teach you about verb. So guys, if you want to learn English with me and if you are new on my YouTube channel, so don't forget, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get my only videos notification. سلامونه نیکی هیله احترامات مو منئ ملګرو یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکاډمي کې راځو موږ تاسو 13 درس ته د بګنر 1 کلاس په 13 درس کې موږ تاسو ملګرو لرو ورب یا فعل د دې په هکله باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو د ډیفینیشن یا د تعریف په اړه باندې موږ تاسو خبرې کوو او ورسره پر مثالونو باندې موږ تاسو خبرې اترې کوو نو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ زه موږ تاسو ملګرو وربس فعلونو ته راځو definition ته راځو د verb is a word which shows an action, state, position, presence or absence. په پښتو کې درته تعریفوم فعل تعریف فعل هغه کلمه ده چې یو عمل حالت یعنی وضعیت ملکیت موجودیت او ناموجودیت ښکاره کوي دا د فعل اسانه تعریف دی راځو موږ تاسو ملګرو مثالونو ته ګوره ورب چې دی موږ تاسو وایو چې فعل صحیح شو یعنې هر هغه کړنه چې موږ تاسو کوو هغه ته ویل کېږي فعل خو دلته فعل یو څه نور شیان هم بیانوي لکه موږ تاسو وویلې سټیټ صحیح شو حالت یا وضعیت پوزیشن ملکیت presence موجودیت or absence یا ناموجودیت موږ تاسو ته نور شیان هم په ګوته کوي ورب صحیح شو راځو موږ تاسو په مثالونو کې وایو لکه څنګه موږ تاسو وایو عمران is running on the road عمران پر سړک باندې منډې وهي دلته عمران څه شي کوي یو عمل ترسره کوي رننګ څه شی دی اکشن دی مثال موږ تاسو د پوزیشن ته راځو پوزیشن یعنې ملکیت لکه موږ تاسو ملکیت څه شي ته وایو چې څوک یو شی ولري صحیح شو یو څه مالک وي زه وایم چې شعیب خان has a pen شعیب خان has لري a pen یو قلم نو دلته has څه شی دی ورب دی څه شي ښیي موږ تاسو ته پوزیشن ملکیت ښیي presence موجودیت ته موږ تاسو راځو لکه څنګه زه په یو جمله کې وایم احمد is in the class احمد په کلاس کې دی نو دا is دلته په دې جمله کې څه شی دی ورب دی ورب دی خو څه شي ښیي موږ تاسو ته یو حالت د موجودیت موږ تاسو ته راښیي صحیح شو چې احمد موجود دی په صنف کې یا آخرني ته موږ تاسو راځو absence صحیح شو absence دا مطلب چې غیر حاضر یا نشتونوالی ښیي موږ تاسو ته زه وایم چې احمد is not in the class احمد په صنف کې نشته په ټولګي کې نشته نو دلته is not موږ تاسو ته څه شی راوښودلو ناموجودیت یې راوښودلو صحیح شو نور مثالونه تاسو کولی شئ چې په خپله باندې هم جوړ کړئ نو ملګرو دغه 15 دانې چې دي لکه action state position presence or absence دا زده کړئ او ورب چې دی په ورب کې لکه موږ تاسو وایو چې فعلونه د اکشن چې دی دا ډیره زیاته پکې استعمالیږي لکه مطلب په هره جمله کې که موږ تاسو یو عمل ګورو لکه واکینګ پینټینګ کراسینګ یا مطلب رننګ یا مطلب کیکینګ یا مطلب باکسینګ یا مطلب پلینګ هر هغه څه چې موږ تاسو کړه وړه کوو دې ټول ته څه ویل کېږي ورب صحیح شو او دا نور څلور چې دي لکه سټیټ موږ تاسو ته یو حالت راښیي او پوزیشن ملکیت پریزنس او ابسنس دغه چې دی بیا له غوندې کوي استفاده کېږي نو ملګرو که بیا مو هم په کوم ځای کې مشکل درلودلو کولی شئ په کمنټ کې پوښتنه وکړئ موږ به انشاءالله تاسو ته جوابونه درکړو نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم ښه وخت ښې شېبې الله محافظ ناصر شه